د اسلامي امارت د واکمنۍ د 4 کلونو پوره کېدو او 5م کال پیلېدو ته د ولسمشر محمد اشرف غني د یو مهم چارواکي غبرګون. نوموړي واکمنۍ پر الهي نصرت که پر امریکایي نصرت کابل سقوط کړ. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون پخوانی مشر اسماعیل میاخیل وایي طالبان 4 کاله مخکې پر الهي نصرت نه بلکې پر امریکایي نصرت واک ته رسیدلی دي. د کابل سقوط چې د یوې دسیسې له مخې وشو او طالبان ورته د الهي نصرت نوم ورکوي، خو زه د امریکایي نصرت بولم. امریکا نه یوازې طالبانو ته د دوحې له هوکړې سره نړیوال سټیج ورکړ، بلکې له واک ته رسولو وروسته یې له 3 میلیارډو ډالرو زیاتې پیسې هم ورلیږلي دي. طالبانو له 4 کلونو راهیسې افغانان د ژوند په هره برخه کې له کړکېچ سره مخ کړي او دوی د فتح ادعاوې کوي. په داسې حال کې چې د امریکا په ګډون نړیوالې ټولنې تر 10 میلیارډ ډالر ورکړي، خو د روڼتیا او حساب د نشتوالي له امله روښانه نه ده چې دغه پیسې څه شوي دي. له زده کړو د محرومو نږدې 3 میلیونه نجونو په ګډون د افغانستان پوره نیمایي کهول له زده کړو، کار، اساسي حقونو او ازادیو څخه محروم دی او په وینا یې دا د نړۍ په معاصر تاریخ کې د ښځو پر وړاندې تر ټولو بد او تبعیضي چلند دی. د طالبانو له ټولبښنې سره سره په هیواد کې شکنجه، بې محاکمې وژنې او د ویرې خپرول دوام لري چې تر ډیره یې د ملي پوځ سرتیري، مدني فعالان او خبریالان قربانیان دي. په افغانستان کې د بیان ازادي په بشپړه توګه فلج ده، ان که د عباس ستانکزي په څیر طالب چارواکي هم سالمه نیوکه وکړي ورکیږي او هغه طالب وزیران چې په ښکاره د هیبت الله د ځینو تګلارو مخالف دي د واک د لومړیو ورځو برعکس اوس په مناسبتي غونډو کې له وړاندې مشخصه اجنډا ورکول کیږي او خپلې خبرې یې سانسوریږي. له طالبانو سره د ځینو هیوادونو تعاملات د یادو هیوادونو د ګټو پر بنسټ دي، خو د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري د هیبت الله او د هغه د قاضي القضات د نیولو حکم صادرېدل او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست پر سفر بندیز د دې ښکارندویي کوي چې د دوی نړیوال مشروعیت او ادعا شوي حکومتولي په حقیقي توګه ننګول شوې ده. طالبانو له افغانستانه طالبستان جوړ کړی او ټول تمرکز یې یوازې د خپل استبدادي ډلې پر بقا دی، خو د افغانستان او نړۍ تاریخ ښودلی چې مستبد او ناولسواک نظامونه او ډلې ډېرې ژر پاشل شوي دي او دوام نشي کولی. د یادونې وړ ده چې اسماعیل میاخیل خپل موقف لا هم په خپله ایکس پاڼه کې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون عمومي رئیس پریښی دی.